بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوه. نن زه خوشاله یم ځکه زمونږ یو داسې کورنۍ چې سوا د الله د در نه څوک نه لرل، نن دوی خوشاله دي او دوی د خوشحالي زما مسلمان ورور ورکړه. خپل متدین مسلمان د یو جسد او د یو بدن په خاطر د یوې کونډې خور لاسنیوی وکړه. هغه ورور دلارام چې څه وخت مخکې د سرطان د ناروغۍ له وجې نه وفات شوی او قرضدار هم و، کورنۍ هم بې سرنوشته پاتې وه. احساس خیریه بنسټ په خپلو مسلمانانو وروڼو غږ وکړه او نن مو ستاسو په مالي همکارۍ باندې دې کورنۍ ته یو څو خوسکي او یوه غوا واخیستله. تر څنګ یې هغه پیسې چې په دوی باندې قرض دي هغه به هم انشاءالله نن خلاصې شي. احساس به تاسو ته د دې خور، د دې د بچو، د دوی د زده کړې، د دوی د سرنوشت، د دوی د پالنې انشاءالله راپور په مسلسله توګه سر درکوي. زه د ایمان دغه کومه رشته چې زموږ او ستاسو په زړونو کې ده، دا کم درد چې په زړه کې دی، په دې خوشحاله یم لله الحمد. دا خور به دا نه وایي چې زه صرف په دې خوار کور او کنډر کې پرته وم او هیڅ چا مې پوښتنه ونه کړه. هغه ورور چې نه یې پیژنې ده، نه یې لیدلې ده او د احساس خیریه بنسټ په غږ یې مرستې ته لبیک کړي او د دوی لاسنیوی وکړه، هغه الله یې پیژني. الله العالمینه ته ورسره د رحم معامله وکړي او دغه پیسې، دغه مالداري او دا شیان هم چې په کومو پیسو ورته واخیسته او چا مرسته کړې، پروردګاره ته یې د آخرت ذخیره ورته جوړه کړي او د خپلو غمونو، تکلیفونو او مصیبتونو نه وساتي او اولادونه ورته نیک عمله، نیک صالحه غټ کړي. خپل بچي دي الله بې سرپرستۍ نه وساتي. احساس په تاسو غږ کوي که زمونږ او ستاسو په وطن کې دغه همکاري همداسې جاري پاتې شي، انشاءالله بل چا ته به د لاس نیونو څخه موږ او تاسو الله وساتي. خورې هغه پیسې چې په تا باندې قرض دي تقریبا 440,000 افغانۍ وي، نو دا 440,000 افغانۍ به دا واخلي او کلدارې پیسې به هم ستاسو ته حواله کړم تر څو تاسو بیا خپل قرض خلاص کړئ. صحیح ده انشاءالله. نو ته به دعا کې دغه خلکو ته، کوم خلکو چې مرسته وکړله سره دوی له به دعاګانې کې، په دې بچو باندې دعاګانې کې. بس الله پاک د دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي او خپلو خزانو نه دې الله ډېر دولتونه او ډېر دغه ورکړي. بس ما ته د قمره کومک کړی الله پاک ډېر دغه ورکړي. خدای تعالی ډېر عزتونه ډېر دغه ورور